افغان تنکي ځوان د ځوانانو په نړیوالو سیالیو کې نوی ریکارډ قایم کړ. چې ملګرو دا به کوم افغان لوبغاړی وي چې دا ریکارډ جوړ کړی دی، دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. ملګرو له هر څه مخکې زموږ چینل سبسکرایب او همدغه ویډیو در سره لایک کړئ. نور احمد د کرکټ په نړۍ کې 14 کاله عمر لري. د لیګ بریک توپ اچوونکی دی. هغه د اسیا 19 کلونو کم عمره جام سیالیو کې د هند خلاف هندۍ لوبډله د زوال تر کرښې رسولې وه. نوموړي په 10 اورونو کې 10 منډې ورکړې او 4 وکټې واخیستې او د ځوانانو لوبغاړو په نوملړ کې ریکارډ ثبت کړ. هغه په هندي توپ وهونکو 1 اور میډن هم کړ او په 3 اکانومۍ توپ اچونه وکړه. افغان له 19 کلونو کم عمره لوبډلې په اسیا جام سیالیو کې پاکستان او کویت ته تر ماتو ورکولو وروسته نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. افغان لوبډلې له هند څخه په 3 وکټو ماتې وخوړه. افغانستان په ګروپي سیالیو کې د 4 نمرو په اخیستلو سره دویم مقام ترلاسه کړ او هند پسې دوهمه لوبډله وه چې دوهم پړاو ته ووته. پاکستان، کویت، عربي متحده امارات او نیپال له دغو سیالیو څخه بهر شول. افغانستان، هند، سریلانکا او بنگلادیش دوی نیمه پای لوبې ته وتلي دي. نور احمد تنکی افغان بالر لومړی د هندي لوبډلې لوبډلمشر په 0 وسوځاوه او په همدې اور کې سیټ توپ وهونکی سیل اروا هم وسوځاوه او هندي لوبډلې تر فشار لاندې ونیوله. وروسته یې ټرلاک ویرما او اتورا نویکوري وسوځول. هغه په دې ډول 4 وکټې ترلاسه کړې. نور احمد افغانستان لپاره په 3 لوبو کې 8 وکټې اخیستې او تر دې دمه د اسیا 19 کلونو کم عمره لوبډلو جام سیالیو کې د غوره وکټو اخیستونکي توپ وهونکی دی. نور احمد اوس 14 کاله او 251 ورځې عمر لري او په دې عمر کې د ستر ریکارډ دی. هغه د کارنامه د خپل عمر په 14 کلونو او 249 ورځو کې وکړه. له دې وړاندې بنگلادیشي نهاد الزمان د 14 کلونو 322 ورځو و چې د تنکي ځوانانو جام سیالیو کې د ویسټ انډیز څخه 15 وکټې واخیستې او 12 منډې وکړې. شعیب ملک د 14 کلونو 311 ورځو و چې 18 منډې ورکړې او 4 وکټې اخیستې وې. هغه د انګلستان خلاف په 1996 میلادي کال کې د کارنامه کړې وه. محمد امیر د 15 کلونو و چې 3 منډې ورکړې او 15 وکټ له استرالیا څخه په 2007 میلادي کال کې اخیستې وې.